دې میاشت کې خاص کر مهمه میاشت کوم په دې مهمه شپه چې کوم د نم چې را روانه ده غالبا د سې شنبې ورځ راځي دا ورځ ښه په یاد وساتئ بیا مه وایئ چې راسي یې رسو د سې شنبې ورځ او د سې شنبې شپه دا ډېر زیات فضیلت لري د سې شنبې په ورځ د روژې نیولو فضیلت ډېر زیات دی ځکه دا سې شنبه انشاءالله د عرفات د ورځې ورځ ده نم د ذوالحجې دی د چهارشنبې په ورځ د سې شنبې په ورځ د چهارشنبې په ورځ اختر په دغه ورځ باندې الله سبحانه وتعالی د بنده مغفرت ته بهانه غواړي انسان باید د دوشنبې ورځ تېره سو سبا سې شنبه په دا ماښام باندې د الله عبادت وکړي قرآن راواخه وظیفه وکړه خپل لوڼو ته ووایه زامنو ته ووایه چې بچې کال تېر دی د کال اخرنۍ میاشت روانه ده ګوره بیا پر موږ باندې بل کال دا ورځ راسي که نه راسه زوی سپاره تلاوت وکړه راسه زوی 2 رکعاته نفل وکړه راسه لورې 2 رکعاته نفل وکړه راسه بیبي 2 رکعاته نفل وکړه په دعوت ورته او بیا په دغه شپه باندې پیشنمۍ وکړي روژه نیول ډېر غټ ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صیام یوم عرفه احتسب علی الله تعالی د عرفې د ورځې روژه نیول نبی علیه الصلاه والسلام وایي دا د ده دپاره د یوه کال تیر سوي او یوه کال د راتلونکي د ګناه مغفرت سره کېږي 360 ورځې کال مخکې او 360 ورځې وروسته دا ټول څه ګناوې د انسان څخه کېږي محدثین وایي اتفاق د دې څخه ګناه صغیره مراد دی الله سبحانه وتعالی په یوه روژه باندې صیام یوم عرفه د عرفې د ورځې روژه چې کوم ده د عرفې د ورځې روژه دا د یوه کال مخکې او د یوه کال وروسته احتسب علی الله ان یکفر سنة الماضیه د تېر سوي کال وسنة التي بعده او د هغه کال چې وروسته را روان دي د ګناه مغفرت سره او بل روایت کې راځي الله سبحانه وتعالی د بندگان دپاره خپل رحمت کله کله په جوش راځي د دغه رحمت په جوش راتګ په وجه الله سبحانه وتعالی خپل هغه بندگان چې جهنم پر راځي د جهنم خلاصوي دا په روژې کې هم دی الله سبحانه وتعالی جهنمیان د جهنم نه خلاصوي لیکن په ټول کال کې الله سبحانه وتعالی چې ډېر زیات جهنمیان د جهنم خلاصي چې بیا په ټول کال کې دومره جهنمیان نه خلاصي د جهنم نه هغه د عرفات ورځ اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار د عرفات په ورځ الله سبحانه وتعالی لاسونه پورته کړه اللهم اعتق رقبتي من النار الا زما غاړه د جهنم د وره خلاص اللهم اجرني من النار الا د جهنم د وره مې وسه په دا ورځ کې د زړه له کومې دا خواست وکړي په هغه نیکبخته سعید کسانو کې به ته هم داخل سي چې الله یې په دا ورځ د جهنم نه خلاص چانس په ټول کال کې دومره زیات تعداد کې الله بندگان د جهنم نه خلاصي لکه د عرفات په ورځ باندې چې اجان د عرفات غونډې ته رسېږي او عام مؤمنان مسلمانان د خپل وس مطابق روژې نیولې چې څومره کسان په دغه ورځ الله د جهنم نه خلاصي په ټول کال کې بیا دونې ورځ نشته کوشش دا وکړه عبادت وکړه هغه حاجان نیکبخته خو تللي هغه به د عرفات پر غونډۍ ولاړ د عبادت لپاره خبره په موږ تاسو که موږ او تاسو دغه موقع د ځان لپاره غنیمت وبولو او نوافل وکړو د سهار د لمر ختو وروسته چې کاروبار ته ځو په هغه ورځ باندې 4 رکعاته نفل وکړو د اشراق ده او بیا د ماپښین د لمانځه وروسته نفل وکړو په هر لمانځه وروسته دا وایي اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اعتق رقبتي من النار الا ما د اور نه وژغوره الا ما د اور نه وژغوره الا زما غاړه د اور نه وژغوره بیا به الله سبحانه وتعالی په هغه تعداد کې تا انشاءالله راولي ما من ایام اکثر ان یعتق الله سبحانه وتعالی فيه عبدا من النار من یوم عرفه د عرفات ورځې څخه زیات په ټول کال کې داسې ورځ نشته چې الله سبحانه وتعالی دې بندگان د جهنم نه زیات پکې خلاصوي بیا څه وایي انه لیدنو الله سبحانه وتعالی را نږدې سي اول اسمان ته تشریف راوړي ویباهي بهم الملائکه
او الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې د فرشتو په مخ کې فخر کوي. وګوره زما بندګان وګوره د کم ځای سره راغلی، څو روپۍ مصرف کړي، څونه کارونه یې پرې ایښي دي، بچیان یې پرې ایښي دي، کور او فامیل یې پرې ایښی دی، قریبان او دوستان یې پرې ایښي دي، اختر یې پرې ایښی د خوشحالۍ ورځ. د چی دپاره راغلی دي؟ زما دپاره راغلی چې ما باندې ځان وبخښي دا کسان. الله سبحانه وتعالی د فرشتو په مخ کې فخر کوي. ثم یباهی بهم الملائکه، د الله سبحانه وتعالی د فرشتو په وړاندې فخر کوي په دې خپل بندګانو. او بیا الله سبحانه وتعالی ما اراد هؤلاء، دا زما بندګان څه اراده؟ الله سبحانه وتعالی خبر وي و دا فرشتي ته ښکاري. فرشتي وایي یا الله دا اراده د مغفرت لري. الله سبحانه وتعالی وایي زما مقدس مخلوق فرشتو تاسو ګواه اوسئ د ټولو مغفرت ما کړی. زی په داسې حالات کې خپل کور ته ولاړ شئ چې تاسو مغفور یاست، الله سبحانه وتعالی تاسو ته مغفرت کړی. دا په کومه ورځ باندې؟ دا د راتلونکي عرفات په ورځ باندې.